وای هیلې مړې دي پکې ورک د ژوند کتاب دی وطن خوږ دی مګر ژوند پکې عذاب دی. اوس دا څو ورځې د چمن د بولدک د دروازې عکسونه وینم. اوس مې د یوه سپین ږیري بابا ویډیو لیدله، هغه ژاړي. کس تپوس ترې کوي چې ولې ژاړي، هغه وایي ورته چې د کوپر په دغه کې ما داسې حالات نه دي لیدلي چې تورسرې پښتنې افغانانې مېرمنې هلته. برل زما په خوله دا کیسه نه راځي چې سپین ږیري کړې ده. ما په فیسبوک پوسټ کړی دی، په کمنټ کې تاسې ویډیو لیدلی شي. یو خو دا بې غیرتان قطعا چې ما ته داسې ونه وایئ چې تاسې هلته خپل ځانونه سم کوئ، زموږ په افغانستان یا په افغانانو کار ما په تک شنه زور یې لرم. دا زما وجود دی، زما ورونه دي، زما خویندې دي، زما عزت دی، زما حیا ده، زما وطن دی. په زور کار لرم پې چې د چا څه زور وي ویې کوي. هلته دوی د ډاره غریبانان خولې نشي ویتولی. په بره وطن کې څوک له ویرې مبارزه نشي کوی، د حق حق نشي پورته کولی. زموږ دا وس دی کم از کم چې دا غږ خو پورته کړو. دلته هم د خپلو افغانانو په غم ژاړو، هلته هم، دلته هم د خپل قوم وطن په غم ژاړو، فقط آواز پورته کوو، هلته یې پورته کوو. شبل ملګري ما ته ویل، وایي د هلمند نه یوه خورکۍ راغلې وه، وایي مریضي وه، وایي په دروازه دغه ورته وایي عسکر چې وغه اپاراته بیا دغه اجازت درکوو. وایي هغې ورته وژړل خو بیا یې هم اجازه ورنه کړه، ورته وغپل. او بله ورځ مې یوه ویډیو کتله، د افریدیانو ورونو په پیج شیر شوې وه. یوه مورکۍ دا ډېر د کوچنۍ لورکۍ یې ده، بیخي د غېږې لور یې ده. هغه بل کس ته دغسې نااشنا سړي ته یې ورکړي، د دې په ویزا وخت ختم وي، پاکستان ته د راتګ اجازه ډاکټر ته نه ورکوي، نو هغه بل سړي ته ورکړي، ورته وایي چې په دې ته تداوي وکړه، خیر دي که راته روغېدله. یعنې زموږ میندې خویندې دې حال ته مجبور دي چې خپلې د زړه ټوټې خپل اولادونه نورو خلکو ته په حواله کوي چې په دې علاجونه راته وکړي. اوس په دروازه باندې د چمن څه حال روان دی، نه دی اجازه، هېڅ څه دی نه وایي. کم از کم زموږ د عزتونو سره لوبې کېږي. هغو خلکو ته زه وایم چې تاسې دعوې کوئ چې موږ امریکا ماته کړه، سوپر پاور. قسم په خدای که امریکا تاسو ته در خبره وي چې تاسې د کم باغ ټیپر یئ، بیخي در خبره نه ده، تاسې مات یئ ظالمانو. بله ورځ زه اسلام آباد ته تللی وم د ECL په کیس پسې، په ایمان د اسلام آباد د هرې ونې لاندې افغانانې خویندې میندې ورونه ناست وو په انتظار. خلک ولې وطن پرېږدي؟ وطن له مور او پلاره خوږ دی. د خلک وطن ځکه پرېږدي چې هلته ډوډۍ نه لري په وطن کې. قسم په خدای زه دې ویډیو وژړولم، اوس ما ډېر ورته وژړل هغه د سپین ږیري ویډیو ته. د شپې 3:30 بجې دي زه په لایو ویډیو راغلم. کم از کم ظالمانو دومره خو ووایه. زموږ په وزیرستاني کډوال یې هلته په خوست کې درته بمبار کړل، برباد یې کړل، ښځې سپین ږیري ماشومان یې په وینو ولمبول. اوس موږ د افغانانو خویندو میندو د عزتونو سره د چمن او د بولدک او د تورخم او د غلام خان په دروازو تاسې ولې خاموش یې؟ د دوی د عزتونو سره لوبې روانې دي. که تاسې امریکا ماته وي، د پاکستان په دغه ظلم جبر ولې خاموش یې؟ پاکستان ته ولې داسې نه وایي چې دا زموږ د خلکو زموږ د ولسونو سره ظلم جبر مه کوئ؟ ولې مو دا وجدان او دا ضمیر د افغانیت، د اسلام او د شریعت او د قرآن دا مو ولې مړه دي په دغه وخت کې؟ که موږ نارې وایو دلته چې موږ د عدم تشدد لاندې د بېوسۍ نه، زما شعر و چې د عدم تشدد نارې وه هم د بېوسۍ نه، تر پوزه یم راغلی د پنجاب له غلامۍ نه. په ډک زړه ورته وایم ترانې د امن مینې د کام مخ رړومه د ټوپک او د مرمۍ نه. موږ د عدم تشدد له لارې دا دی د غږ وس مې دی په خدای قسم، د پاکستان حکومت یا د طالب حکومت یا د نړۍ هر زورور مې چې 100 ځایه ټوکړي ټوکړي کې د خپل قوم دپاره به د حق غږ پورته کوم. تاسې خو ځانونو ته ډېر بدماشان پیاوړي وایئ، تاسې خو په زور نړۍ ماته کړې ده، نو ولې په دغه ظلم خاموش یئ؟ په دغه جبر ولې خاموش یئ چې په دا ګیټونو د چمن او د بولدک او د تورخم په دروازو زموږ د خویندو میندو عزتونه لوټ کېږي؟ ولې په دې شي خاموش شي؟ په لحاظ د خدای زه په نړۍ کې میشت ټولو افغانانو ته وایم
داسې غږ پورته کوي د دې ظلم جبر خلاف غږ پورته کوي. او هلته په افغانستان کې میشتو افغانانو ته وایم چې موږ مبارزه دلته داسې کړې ده، د طالب در چاړې لاندې او د فوجي در ټوپک لاندې موږ دا غږ پورته کړی. تر څو به د دې طالبانو له ویرې داسې خاموش ناست وي؟ تر څو به د دوی نه دا ډارېږي چې په چیک پوسټونو په دروازو زموږ عزتونه نیلام کېږي؟ پرېږده چې په خپل وطن کې د حق دپاره په مبارزه کې مړه شو، مړه راپورته شي، پسې راپورته شي، غږ پورته کوي. دا نه چې درته وایم چې تاسې نظام ړنګ کړئ یا جنګ وکړئ. دا ورته ووایي چې وروره په دروازه زما د عزت سره لوبې کېږي، حل لاره یې راباسي که یې نه راباسي. د نړۍ په مخ مش چې څومره افغانان دي، خو ځینې کوم چې د چمن، د تورخم، د غلام خان چې څومره دروازې دي، په دې سخت زیاتی روان دی زموږ د افغانانو سره. په لحاظ د خدای غږ پورته کوي، غږ پورته کوي. که وجدان لرئ، ضمیر لرئ، په خپلو خویندو ورونو په خپل عزت خفه کېږئ، در باندې فرض قرض ده چې غږ پورته کوي. او زه دلته په پاکستان کې میش د سیاسي ګوندونو نه، د مشر محمود خان چکزي نه، د اسفندیار ولي نه، د کمی وطن پارټۍ نه، د ایمل ولي نه، د مزدور کسان پارټۍ نه، د خپل پښتون ژغورنې غورځنګ نه، د ټولو نه دا خواست کوم چې د دې لپاره باید په شریک لای عمل جوړ شي. باید په شریک لای عمل جوړ شي. او ډیورنډ تار چې د کوم کرغړنه کرخه د باید د اخوا افغانان راشي په ډیورنډ تار پورې کښینی، او د دې خوا افغانان لاړ شي په ډیورنډ تار پورې کښینی. ټوله نړۍ ته ووایو چې تر هغې موږ له دې ځایه نه پورته کېږو، یا د ازغنې کرښې دا تارونه له منځه وړو، یا به موږ ته داسې نظام، داسې حکومت او داسې سیستم راکوي لکه د نړۍ خلک دا نور چې وخت تېروي. موږ باید داسې وخت تېر کړو. خبرې ډېرې دي، دلته کسان به ویده وي، خو بیخي زما دغه ونه شوه. زما په ځینې کیسو هیله کوم مه خفه کېږئ، والله بله زړه مې سوځي. نو بس خدای مو خوشحال لره. همدغه کیسې وې. نو بس غږ پورته کوي د دې ظلم جبر خلاف، غږ پورته کوي، هیله کوم.